ملي مقاومت جبهې په غور او کابل کې پر طالبانو د بریدونو ادعا کړې ده. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د دې جبهې ځواکونو په 2 ولایتونو کې د طالبانو پر غړو بریدونه کړي او لږ تر لږه 4 طالب جنګیالي وژلي دي. دغه جبهې په 2 جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې لومړی برید جمعه د زمري پر 5مه د سهار 10 بجې د غور ولایت د دولینه ولسوالۍ د قلعه احمد خان په سیمه کې او دویم برید د تېرې شپې په شاوخوا 9 بجو د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوې ده. د ملي مقاومت جبهې د ادعا له مخې په غور ولایت کې د دې جبهې د ځواکونو په برید کې 2 طالبان وژل شوي او په کابل کې هم پر دې ډلې په برید کې 2 طالب جنګیالي وژل شوي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.